د ټي ټي پي اتلانو بریدونو پاکستاني ریاست څخه د تېښتې لاره ورکه کړې. تېره یوه میاشت کې څومره پاکستاني نظامیان وژلي او پاکستان بیا افغان طالبانو ته ولې خبرداری ورکړی؟ نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان تشپنون نمبر 1 پوځ د محدود شمېر ټي ټي پي مجاهدینو زور نه لري، خو د دې لپاره چې له غرب څخه ډالر واخلي نو الزامونه پر افغانستان لګوي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې په تېره یوه میاشت کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې پر پاکستاني نظامیانو په بریدونو کې 1 نظامیان وژلي او 114 تنې نورې ټپیان کړي دي. پاکستاني طالبانو د شنبې په ورځ د چنګاښ 12مه د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د جون په میاشت کې په دغه هیواد کې پر پاکستاني نظامیانو 96 بریدونه کړي دي. د پاکستاني طالبانو خبرپاڼه زیاتوي چې په دغه بریدونو کې 117 پاکستاني پوځیان، 29 پولیس، 40 سیمه ییز پولیس او 10 استخباراتي کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې ټي ټي پي په ملکنډ ډویژن کې 12، په مردان کې 1، په پېښور کې 9، په بنو کې 25، کراچۍ کې 1، په دیره اسماعیل خان کې 14، کوهاټ کې 10 او کوټه کې 2 بریدونه کړي دي. تر دې مهاله د پاکستان امنیتي ادارو د ټي ټي پي د جون میاشتې بریدونو او پاکستاني نظامیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. خو د پاکستان حکومت تل ادعا کړې چې د ټي ټي پي پټنځایونه په افغانستان کې دي او له هماغه ځایه په پاکستان کې عملیات تنظیموي. پاکستاني حکومت ګواښ کړی که چیرې افغان طالبان یې پر ضد اقدام ونه کړي نو دوی به په خپل افغان خاوره کې عملیات وکړي. خو طالبانو د پاکستان دا ډول ادعاوې رد کړي دي او دغه موضوع یې د پاکستان کورنۍ موضوع بللې. طالبان وایي که پاکستان دا ځل د ټي ټي پي په نوم پر افغانستان حمله وکړي نو د دوی د سخت او غاښ ماتونکي ځواب سره به مخ شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.